څنګه موږ کولی شو چې په یوټیوب کې موږ خپله اولنۍ ویډیو اپلوډ کړو او د هغې سیټینګ وکړو او د هغې ډسکرپشن او د هغې ټایټل ولیکو. نو دې دپاره موږ ځو یوټیوب ته او په یوټیوب کې موږ ویډیو اپلوډ کول. یوټیوب دوه قسمه ویډیو موږ اپلوډ کولی شو، یو شارټ ویډیو ده، یو مقصد لانګ ویډیو ده. دې دواړو طریقه موږ زده کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم عرفان خلیل دی. نو راځئ ځو سکرین ته. لاړ به شو براوزر ته. براوزر به اوپن کړو، خپل یوټیوب چینل ته به لاړ شو. تاسو چې کله یوټیوب چینل ته راشئ، خپل یوټیوب کله چې اوپن کړئ، یوټیوب باندې کلیک کړئ فرست ټایم. یوټیوب تاسو سره داسې وي. چینل موږ جوړ کړی و چې موږ یوټیوب چینل څنګه جوړو هغه موږ مخکې ویلي وو چې څنګه یې موږ جوړو. کله چې تاسو خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ، دلته تاسو سره آیکن راغلی وي. خپل دا ورته موږ کلیک کړو. موږ سره د یوټیوب آیکن دا زموږ یوټیوب لرنینګ ایجوکیشن په نوم باندې یوټیوب چینل دی. په دې باندې موږ دلته کلیک کړو ویو یور چینلز. په دې باندې تللی شو، کلیک کړو نو موږ ځو خپل چینل ته. دا زموږ چینل دی. او که موږ دې باندې نه راځو نو موږ په دویمه طریقه باندې کلیک کولی شو چې موږ دلته راشو واپس هوم ته او هلته موږ کلیک کړو په دې باندې او لاندې راشو موږ سره اپشن دی یوټیوب سټوډیو. په دې باندې چې کلیک کړو ډایرکټ موږ راځو هغه ځای ته چې کوم ځای کې موږ ویډیو اپلوډ کوو. دا زموږ ګوره ویډیوز دلته پراته وي. دې کې موږ صرف فلحال یو ویډیو اپلوډ کړی. نو موږ اوس چې نورې ویډیو اپلوډ کوو دلته نه موږ اپلوډ کولی شو. دا موږ سره ډیشبورډ دی. دلته موږ سره کنټینټ دي ټول. ویډیوز موږ ته ښیي چې څومره ویډیو موږ اپلوډ کړي، په کوم تاریخ، هغه ټول ډیټیلز موږ دلته ښیي. راځو ډیشبورډ ته واپس. دلته وګورئ موږ سره دوه آپشنز دي. یو دلته موږ سره لیکلی اپلوډ ویډیو او دویم موږ سره دلته دی کریټ. دواړو طریقو نه که په اپلوډ ویډیو کلیک کړو نو هم موږ ته وایي دلته سلیکټ یور فایل چې ویډیو دې سلیکټ کړه او اپلوډ یې کړه. دویم موږ کله ته راشو کریټ ته، نو په کریټ کې موږ سره لیکلی اپلوډ ویډیو. دلته نه موږ هم کولی شو پلی لیست اینډ گو لایف. گو لایف خو موږ اوس فلحال نشو تللی او بیا موږ وروسته وایو او اوس موږ راځو اپلوډ ویډیو ته. نو که دلته نه کلیک کوئ او که دلته نه کلیک کوئ، دواړه یو شی دي موږ سره. موږ راځو کریټ ته، اپلوډ ویډیو ته، دلته راځو سلیکټ فایل. کله سلیکټ فایل کلیک کړو نو موږ ځو کمپیوټر ته چې کمپیوټر ډرایو ته. کوم ډرایو کې یا کوم ځای کې ستاسو ویډیو پراته وي هلته تاسو خپله ویډیو راغستی شئ. فار ایګزامپل ما دا ویډیو راواغسته، ما سره په ډیسکټاپ پرته ده اوپن. دا ویډیو دلته ماته اوس راځي هلته اپلوډ کوي. دې ځای کې ویډیو پروسسینګ شروع دی. دا ګوري ستاسو ویډیو چې ویډیو څومره ده، سایز څومره دی، هغه ټول کوي. ته اوس ګوره دا ویډیو لګیا دی پروسسینګ کېږي. دلته موږ ټایټل غواړي، څه ټایټل باندې دا اپلوډ کول غواړي. فار ایګزامپل زه ورکړم ټیسټینګ ویډیو. تاسو ته خپل ټایټل ورکولی شئ چې مثلا دا ویډیو څه باره کې ده د هغه لیکلی شئ. مثلا تاسو یو ویډیو د ویلاګز وي چې هر څه وي د هغې ټایټل دلته ورکولی شئ. دلته ډسکرپشن لیکلی شئ، څه ډسکرپشن لیکئ هغه دلته ولیکئ. فار ایګزامپل زه دلته لیکم ټیسټینګ ویډیو. تاسو ته خپل پوره ډسکرپشن ولیکئ، د ویډیو باره کې څه معلومات دي هغه ټول دلته دې کې ولیکئ. راځو وروسته چې کله دا ویډیو ته پروسس شي دلته تاسو تمنیل غواړئ. تمنیل تاسو جوړ کړی وي. تمنیل ډېر مهم دی ځکه تمنیل په وجه باندې ستاسو ویډیو ډېر زیاته وایرل کېږي او خلک یې ګوري، هغې ته معلومات کېږي چې دا ویډیو څه باره کې ده. نو د هر ویډیو باید تاسو تمنیل جوړ کړی وي. ګوره زموږ ویډیو دلته موږ سره راغله، صحیح شو، پروسس کمپلیټ شو. دلته به تاسو تمنیل سلیکټ کوئ. دلته به کلیک کوئ، تمنیل ته به لاړ شئ چې کوم ځای کې ستاسو تمنیل پروت وي. فار ایګزامپل ما یو تمنیل جوړ کړی، دا تمنیل و چې موږ څنګه جیمیل اکاونټ جوړولی شو. نو چې په دې باندې زه کلیک کوم هاو ټو میک ا جیمیل اکاونټ، ګوره دلته موږ سره تمنیل راشي. دا تمنیل به موږ سره اول به د ویډیو په سر کې دا وي، بیا ورپسې موږ ویډیو به ورسره سټارټ کېږي. نو دلته تاسو تمنیل سلیکټ کولی شئ. لاندې به راشئ پلی لیست. پلی لیست فلحال موږ پرېږدو، بیا به دا وروسته وایو چې دا څه شی دی موږ سره. را به شو دا ویډیو موږ د چا دپاره جوړ کړې؟ کډس دپاره ده که کډس دپاره نه ده؟ زه ورته وایم نو اټس ناټ فار کډس. کډ مې سلیکټ کړو، ایج لیمټ سلیکټ کولی شئ. بیا مور آپشنز ته راشئ. مور آپشنز کې موږ سره د نور آپشنز دي. دا ویډیو موږ سره پروموشن دپاره نه هغه نه ده. دا نور آپشنز موږ پرېږدو. راځو ښکته. دلته ټیګز ورکولی شئ. ټیګز ډېر مهم دي. دا ویډیو تاسو څه باره کې جوړه کړې، مختلف ټیګز تاسو ورکړئ. نو چې خلک ویډیو سرچ کوي، اوس مثلا دا ویډیو ما جوړه کړې وي، زه ورته وایم how to make Gmail account. تاسو ولیکم، انټر کوم، ګوره دا یو ما سره ټیګ شو. ته بیا ورته شي کریټ جیمیل اکاونټ. دا بل شو. نو که اوس څوک سرچ کوي چې هاو ټو جیمیل اکاونټ، زه څنګه جیمیل اکاونټ جوړولی شم،
نو همورده دا ویډیو راځي که کریټ ا جیمیل اکاونټ همورده دا راځي نو تاسو دلته ټیګز ورکړئ څومره تاسو ټیګز ورکوئ څومره تاسو پکې تاسو کی ورډز ورکوئ دته کی ورډز وایي څومره کی ورډز ورکوئ هغومره ستاسو ویډیو زیاته د وایرل کېدو چانس زیات دي نو کوشش وکړئ چې ته ډېر زیات په مختلف کی ورډز ورته ورکړئ ټول ولیکئ هر یو کی ورډ چې لیکئ انټر کوئ هغه کی ورډ سلیکټ کړئ او نور سره ټول اډ کړئ بیا به داسې کی ورډ طریقه وښیم چې مخکې نه ته جوړ کړئ او هغه پکې اډ کوئ بیا موږ راځو ویډیو لینګویج چې کومه لینګویج کې ده تاسو دلته لینګویج ورته ورکولی شئ چې کوم لینګویج سره بل لینګویج سره د هغه لینګویج سلیکټ کړئ ایکسټرا سره کیپشن چې پرې راغلي مثلا کوم لینګویج کې سره تاسو کیپشن ورسره غواړئ هغه مو سلیکټ کولی شئ دې نه پس موږ راځو او ایجوکیشن باره کې مثلا دا نور موږ پرېږدو دا بیا وروسته وایو بیا به دې باره کې ډیټیلز وایو راځو نیکسټ ته ځکه دا نور موږ سره مهم نه دي نیکسټ راغلو ګوره موږ سره دوه آپشنز کریټ شو چیک ان کوي ویډیو موږ ځو بیا نیکسټ ته نیکسټ ته چې لاړ شو موږ ګورو چې دلته دې باندې کاپي رایټ خو نشته چې کله کاپي رایټ شي نو ستاسو ویډیو بیا یوټیوب چینل ته مشکل جوړېږي یوټیوب چینل بیا تاسو بین کېدی شي چې تاسو ډېر زیات کاپي رایټ ورکړئ تاسو باندې یوټیوب چینل بین کېدی شي نو دلته موږ ته نو ایشو فاوند چې موږ سره کاپي رایټ ایشو سره فاوند شوی نه دی پیدا کړی نه دی نو زو صحیح ده بالکل کلیر ده زموږ ویډیو نیکسټ ده نیکسټ اوس دا تاسو څه کول غواړئ پرایویټ چې صرف پرایویټ انلیست او که پبلک که تاسو غواړئ چې اوس نه پبلک کوئ مثلا ټول ټول دنیا کې هر څوک دی وګوري نو پبلک سلیکټ کوئ شئ خو زه فلحال دا ویډیو خو تاسو صرف طریقه ښایم د دې د وجې نه زه دا اپلوډ پبلک کولی شم زه به صرف انلیست کوم صرف تاسو طریقه تاسو به سلیکټ کوئ پبلک به سلیکټ کوئ بیا به راشئ نیکسټ ته سیو ته سیو چې کلیک کوئ اټومیټیکلی به دا موږ سره دلته راشي اوس ګوره دا موږ کلیک کړو کلوز اوس موږ راځو کنټینټ ته نو ګوره موږ سره دوه ویډیوګانې یو برنۍ یو دا چې دا اوس موږ کومه اپلوډ کړه هغه ویډیو موږ سره دلته راغله دا موږ سره د اپلوډ کولو یو طریقه ده اسانه طریقه موږ سره او که موږ هم دلته نه وغواړو دلته کریټ موږ سره آپشن دی بیا واپس راشو ډیشبورډ ته دلته نه وغواړو دلته نه هم دا آپشن موږ سره راځي ور کلیک کړئ دلته هم تاسو اپلوډ کوئ شئ هماغه آپشن ستاسو دلته راځي تاسو کلیک کوئ شئ دې کې مهم دغه آپشن بیا نور موږ دې کې نور ډیټیلز دي هغه پکې هم وایو